د انسان اصلي جای کم جای ده؟ آدم علیہ السلام چیرته جنت کی چیرته الله جوړ کړی جنت کی جوړ کړیو کنه او الله جنت کی جوړ کړیو ها اصل جای د انسان کم جای ده لغه جنه کته را شړل سوی ځکه د نن عصر معقولی علما په دې استدلال کوي چې عقلاً څنګه مونږ ویللی سو چې انسان د دې دنیا سړی نه ده وی دلیل یې دا ده خر څه د طالبانو خر 2 میلیونه کاله پې تیر دي طالبانو یو ورځې مو نه ویلې چې ما ته کباب پوخ کوي یې بس شنه واقعي که نه دومره خوند ورکوي چې ته به ورته حیرانه سي ترقي نه غواړي غواړي کم واقع چې د نیکه نه د نیکه نه خوراک اوس هم هغه خوراک دی 10,000 کاله به بیا هم خوراک دا که نه غوا کله ویلي اوس غوا ته ووایه ورته الوا درته پخه کړم خوري وی کباب درته پوخ کړم خوري نو بل کوم ښه خوراک ده مایان درته پاخه کړم خوري نه یې خوري طالبانو ډېر ښه خوراک څوک ده ورته خپل واقع بدلون پکې راغلی په ټولو حیواناتو فکر وکړئ انسان کې یو حالت باندې نه غواړي چې پاتې سي ګوره په بدوي ژوند کې موږ تاسې خوراک څه شئ کچالو پټاټې او جواری مستې که نه او اشکنه موږ پیاوه ورته وایي تاسې شکنه ورته وایي او یوهوی څوک ورته وایي نو دا هغه ژوند کې هغه وله چې د حضاري ژوند ته راسي بیا نو روش وي او کباب وي هغه بیا چې کبابونه یې طالبانو له دنم ښه غواړئ که درېږئ ښه غواړئ که بیا له غنم ښه سي بیا له غنم خره ته طالبانو هماغه کوټه هماغه ځل هماغه جي کې څملي له غنه ښه جای نه غواړي د بدوي په ژوند کې د څه رقم کوټه وه حضاري ته چې راغلي ښه چې له هغه نه کس وله بیا ترقي غواړي که په یو حالت پاتې کېږي د انسان د امید په ټولې دنیا په حیواناتو کې حیوانات خپل حالت غواړي غوا کله وایي چې ما ته ښه کوټه جوړه کړه همدا مې بس صحیح ده وایي خو انسان چې هغه کوټه ښه ورته جوړه کړي وي نه چې داسې وایي بیا چې داسې وایي اخر د انسان د امیدونه نه پوره کېږي یو عالم یو کتاب جوړ کړی طالبانو نو دې کتاب کې لیکلي چې دې نه معلومیږي چې د انسان څومره ښه خوراکونه دلته برابر کړي له هغه نه بیا ښه غواړي څومره ښه کور ورته برابر کړي له هغه نه بیا ښه غواړي څومره ښه کوټه او پرف ورته برابر کړي له هغه نه بیا اخر د ده د امید چېرته پوره کېږي عقلاً یې طالبانو دا خبر ثابته کړې ده چې انسان اصل له چا نه راکته سوی د دې کورې سړی نه ده ځکه که د دې کورې د مځکې سړی وای ټول حیوانات په خپل هغه نعمتونه چې الله کړي په هغه څوک کوي اکتفا کوي انسان یې نه کوي طالبانو کوي خو دې نه معلومیږي طالبانو چې اصل دی بل چېرته ختل غواړي چې هلته لاړ سي او د ده امیدونه پکې پوره سي هغه نه ده مګر څوک جنت ښه خبر ده که نه طالبان